مخ د ځمکې تمامو باشندګانو ام دغه عقیده او نظریه خپله کړې وه چې لا اله الا الله، یو الله منو، هغه معبود منو، هغه اله منو، په دغه صفت باندې موږ بل څوک نه منو. نو عقیده توحید دا د انسانانو ترمنځ یو مشترکه او یو متفقه عقیده وه، او قرآن کریم د دغه زمانې نه تعبیر په دغه الفاظو باندې کړی دی. کان الناس امة واحده فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب. الله یو زمانه داسې وه چې د دنیا تمام انسانان په دغه عقیده باندې متفق وو چې لا اله الا الله. دنیا کې کفر نه و، په دنیا کې شرک نه و، په دنیا کې د الله د الوهیت او د وجود او د توحید نه منکر سړی نه و. او دا لس پیړۍ دغه زمانه دغه دورانیه چې دی نو دا وچلېدله. شیطان محنت وکړو، هغې تفصیلاتو کې نظم یو عقیده وجود ته راوستله چې هغه عقیده د شرک ده. د نوح علیه السلام نه څه کلونه مخکې دا عقیده دنیا ته راغله. ګنې د هغې نه مخکې د شرک چا نه پېژانده. دویم خدای تصور دنیا کې نه و، د یو الله تصور و. نو کله چې شیطان دویمه عقیده دنیا کې د شرک راوستله او دوه عقیدې دنیا کې راغلې، یو عقیده د توحید او بله عقیده د شرک، نو الله تعالی دنیا ته د انبیاءو د بعثت او د آسماني کتابونو د رالېږلو سلسله شروع کړله. هغې سلسله کې پیغمبران دنیا ته رال، کتابونه دنیا ته رال. تاسو چې د پیغمبرانو تاریخ ګورئ او د آسماني کتابونو مطالعه کوئ، نو ټولو پیغمبرانو او ټولو آسماني کتابونو چې د قومونو مخې ته کومه لومبنۍ خبره ایښې ده هغه د الله د توحید ده. ونوحا اذ قال لقومه یا قوم اعبدوا الله. لوط علیہ السلام وی یا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. بلکې دا خبره الله تعالی د یو ثابتې کلیې په طور باندې ذکر کړه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله وی دنیا ته چې ما څومره پیغمبران را لېږلي دي، زمانې مختلفې وې، رنګونه مختلف وو، لغات مختلف وو، علاقې مختلفې وې، خو یو شی چې هغه د ټولو پیغمبرانو ترمنځ حد مشترک وو، نو هغه دا و چې هر پیغمبر خپل قوم ته ووایي چې الله لا اله الا هو، یو الله دی. نو زما وروڼو په دغې اساس زمونږ پیغمبر چې کله دنیا ته تشریف راوړو، عقیده د شرک، عقیده د کفر دا په دنیا کې بل چړکر موجود وه. د مکې مشرکانو 360 ګټې د خانه کعبې په بنا کې ایښې وې او هغې ته به یې سجدې کولې. هلته په مدینه کې د آسماني دینونو قایل یهود او نصوارا اوسېدل. یهودو باقاعده عزیر د الله سره شریک په تکویني تصرفاتو کې، او دغه رنګې عیسایانو عیسی علیه السلام د الله سره شریک وی دا د خدای زوی دی، کله وی دا دریم خدای دی، کله وی دا په خپله خدای دی. خو په هر کې عقیده د توحید د دنیا نه ختمه شوې وه او عقیده د شرک دنیا کې موجود وه. نو زمونږ پیغمبر چې دنیا ته تشریف راوړو، نو د ټولو قومونو په وړاندې باندې اولنۍ خبره چې هغه قوم مخې ته کېغوسته هغه د الله د توحید ده. قرآن چې کله شروع کېږي او د قرآن مقدمه ختمیږي، الله د توحید نه شروع کوي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. خلق الله یو منئ. دلته ابن عباس وایي قرآن کې چې چرته عبادت ذکر شي په معنا د توحید سره، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام
د مکې د مشرکانو نه د عبادت مطالبه نه کوله. عبادت هغه کاوه، حجونه کول، د خپل شرکی رسم مطابق تمام رسومات ادا کول. نو که الله دې توجه یا ایها الناس اعبدوا عبادت او جبر کاوه تحصیل حاصل. یا ایها الناس اعبدوا توحید ومنئ، خدای یو ومنئ، د خدای سره څوک مه شریکوئ. او نن چې دا قرآن ختمیږي قل هو الله احد هم په عقیده توحید باندې ختمیږي. علما وایي قرآن کریم منطقي طرز باندې خپل تقریب کام کو، خپل استدلال کمپلیٹ او مکمل کو. هغې مدعا دو زره ذکر کوي، یو ځل د دلیل نه مخکې ذکر کوي، علما او طالبان پرې پوهېږي په شکل د دعوې باندې، او بل ځل د دلیل په اخیر کې ذکر کوي په شکل د نتیجې باندې. العالم حادث لأنه متغیر وكل متغیر حادث فالعالم حادث. نو العالم حادث دا لومبی ذکر شو په شکل د دعوا باندې، او بے ذکر کا په شکل د دلیل باندې په اخر کې. نو یا ایها الناس اعبدوا، الله قرآن شروع کوي د توحید نه. الله یو ومنئ، الذي جعل لكم الارض فراشا، دا ځمکه فرش ګرځولې ده، اسمان پیدا کړي، جوی نظام پیدا کړي، بحری نظام پیدا کړي، علوی نظام پیدا کړي، شبلی نظام پیدا کړي، موسی را لېږلې، فرعون تباہ کړي، صالح را لېږلې، سمودیان تباہ کړي، هود را لېږلې، عادیان تباہ کړي، قوم شعیب تباہ کړي، پلانې قوم تباہ کړي. دا ټول خبره چې قرآن ذکر کوي د دې نه د منطقیانو هغه یوه صغرا جوړېږي، او د دې سره کبرا دغه ټچ کې چې کل ما هذا شانه فهو واحد. نو قل هو الله احد دای نتیجه شوله چې هر ذات چې دا کارونه کوي هغه یو. نو الله یو شو. نو د دې وجې نه نن د دې قرآن اختتام چې دی هغه هم په دغه خبره باندې کېږي چې الله تعالی یو دی او شریک د الله تعالی سره ذات او صفاتو کې نشته. دا صورت اگر چې د ترتیب نزولی په لحاظ سره دا 22 نمبر صورت دی، نو د مکی په ابتدایي دور کې نازل شوی دی، ځکه د توحید دا مسئله تفصیل سره چېړلې ده. خو لیکن د ترتیب مصرفي په بنیاد باندې دا 112 نمبر صورت دی. او زمونږ علماو دا لیکلي دي چې د قرآن چې دا کم ترتیب مصرفي دی، کم چې عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپله زمانه کې ورکړی دی، د لوح محفوظ سره اصل ترتیب هم دا برابر دی، د هغې سره موافق دا دی. نو د دې وجې نه د قرآن ترتیب دا دی اصلي ترتیب. نو په نزول کې قرآن بې ترتیبه د دې وجې نه نازل شو چې هلته د خلکو حالاتو ته کتلی شوي دي، د زمانې تقاضو ته کتلی شوي دي، د خلکو سوالاتو ته کتلی شوي دي، او د هغې په جواباتو کې بیا قرآن نازل شوی دی. نو ځکه قرآن بې ترتیبه راغی. اصل ترتیب د قرآن دغه دی چې دا کم موږ سره دی دلته کې. نو لہذا د دغې ترتیب مطابق قل هو الله احد. د سورت شان نزول کې مفسرین ډېر اقوال ذکر کړي. مشرکان د مکې رال، پیغمبر ته وی د خدای نه صبر ته بیان کړه، د هغې په جواب کې سورت نازل شو. معلومه شو چې سورت مکی دی. اربد بن ربیعه راغی، عامر بن طوبیل راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل شققت عصانا وسببت آلهتنا وخالفت دین آبائک فإن كنت مجنونا داويناك وإن كنت فقيرا أغنيناك وإن كنت هويت امرأة زوجناك. زمانګ استاد په مېز کې ډېر وخت مقابله وشوله، او هغه مقابله د دلیل نه لاړه تورې ته لاړه. یو ځل زمونږ د مقابله په دلیل باندې روانه وه، او بیا چې دلیل نه بعد بیا زمونږ مقابله په توره باندې وشوله. د دغې مقابلې په صورت کې زمونږ استادو رشتې ختمې شوې، تعلقات هم ختم شو. و صفا خبره راته وکړه
کلیونه شوی چې دارالله وکړو، که چېرته کې غریبي چې چاندل وکړو، او که چېرته په ښځه او په زنانه باندې عاشق او مین شوی چې هغې سره له نکاح وکړو. نبي علیه السلام ورته وایي لستو بمجنون ولا فقیر ولا هویت امرأة انما انا رسول الله ادعوكم من عبادة الاصنام الى عبادة الله. زه نه په ښځه باندې مین یم، نه لیونی یم، او نه غریب یم چې تاسو نه چاندې غواړم. زه د الله رسول یم. ادعوكم من عبادة الاصنام الى عبادة الله. د بوتانو د بندګۍ نه د خدای بندګۍ ته رابلم. دا موقف هغې چې واورېد مشرکانو ته راوړ، هغې ولېږه دوباره عامر ابن طفیل دوباره راغی. نبی علیه السلام ته وایي بین لنا جنس معبودک ام من ذهب ام من فضة ام من زبرجد ام من نحاس. ستا خدای د څه شي نه جوړ شوی دی؟ دا د اوسپنې نه دی، که دا د پیتلو نه دی، که دا د قلعي نه دی؟ نو دا صورت نازل شو قل هو الله احد. او څوک وایي کعب بن اشرف او حی بن اخطب راغلو، نبی علیہ السلام نے د خدای د صفاتو باره کې تپوس وکړو. او څوک وایي د خیبر یهود راغلو. ابن جریر د ابوالعالیه په روایت باندې نقل کړی دی چې د مختلفو حزبونو قائدین راغلو، په نبی علیہ السلام نے تپوس وکړو د الله په باره کې، او د هغې په جواب کې دا صورت نازل شو. ضروري نه ده چې د دغه احزابو قائدین چې په یو زمانه کې راغلي، ضروري نه ده چې د سوال نوعیت د یو وي، زمانې بدل دي، د سوال نوعیت جدا دی. چا د خدای د نسب تپوس کړی، چا د خدای د حقیقت تپوس کړی، چا د خدای د صفاتو تپوس کړی دی. خو دا صورت د دغه ټولو سوالاتو په جواب کې پټ کېږي. او د مفسرینو دا قاعده ده چې کم صورت یا کم آیات د کمې واقع سره پټ کېږي، نو دوی وایي نزلت بکذا، دا آیات یا دا صورت په دغه واقع کې نازل شوی دی. نو بیا یوه واقعه، خو دا اصل به شان ورود د دغه آیات وي، نو هغه شان نزول شو، او دا باقي د هغې مصداقات دي. نو به هر کوم صورت راغی قل هو الله احد. نور د دې صورت فضایل، د دې صورت چې کوم اسامی دي هغه نه ذکر کوم، وخت کم دی، صرف یو فضیلت به ذکر کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سورۃ اخلاص د قرآن د درېمې حصې سره برابر دی. ځینې خلک یې په علم کې برابر وایي، او ځینې خلک یې په فضیلت کې برابر وایي. نو څوک چې په علم کې برابر وایي، نو هغه قرآن کې درې علمونه دي. یو علم العقائد دی، او یو علم الاحکام دی، او بل علم القصص دی. نو سورۃ اخلاص په علم العقائد باندې مشتمل دی، نو ځکه د قرآن د درېمې حصې سره برابر دی. علامه الوسی رحمه الله فرمایي چې قرآن ټول په درې علمونو باندې مشتمل دی: علم المبدا، علم المنتهى، او علم الصراط المستقیم. یو قرآن د انسان په مبدا باس کوي چې ته د څه شي نه پیدا یې، نو د قرآن ذهن ته حصه په دې لګېدلې ده چې ته د خاورې نه پیدا یې، بیا د منۍ نه پیدا یې، بیا د نطفې نه پیدا یې، بیا د علقې، بیا د مضغې نه، د بلام مراحلو نه وتلی سړی یې، او ته راغلې دنیا ته. نو دا علم المبدا ده. او دویم علم المنتهى ده چې انسان دا کم سفر شروع کړی دی دنیا کې، د دې سفر انتها به په څه باندې راځي. نو ظاهره خبره ده چې په دغې حوالې سره الله د جنت او د دوزخ باس کوي، الله د قیامت باس کوي، الله د معاد جسمانی باس کوي، او بیا د انسان اصل مطلوب او د الله خواهش دا دی چې انسان جنت ته راشي، نو الله په جنتونو باندې باس کوي. او دریم شی هغه علم الصراط المستقیم دی چې زه د سورۃ اخلاص ځکه چې تراویح پرې کوئ، منځونه پرې کوئ، نو سورۃ اخلاص خو پښتنو ته خامخا یاد وي. نو لہذا که چا یې قرآن نه دی ویلی او سورۃ اخلاص یې 3 ځله ووایي، نو الله پرې د قرآن ثواب ورکوي. او د الله تعالی سره په خزانو کې څه کمی نشته، پوره خزانې د الله تعالی سره ورسره دي، څه کمی پکې نه راځي. یو ځل نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل چې سورۃ اخلاص څوک 10 ځله ووایي الله وله بنګله ورکوي، بیا چې 10 ځله ووایي الله وله بنګله ورکوي، بیا چې 10 ځله ووایي الله وله بنګله ورکوي. نو دلته عمر صاحب راپاڅېده چې اذن لنکسرن قصورنا، بیا خو به زمونږ دا بنګلې بیخي ډېرې شي،
لکه چې په ورځ کې به موږ یو زر ځله وو نو زر تقسیمي 10 مساوي 100 نو 100 بنگلې به راته میلاویږي او هر ورځ 100 بنگلې نو دا دومره هاوسنګ سوسایټي به په جنت کې چرته چې دومره بلا بنگلې پکې امون ته ملاویږي نو نبی رسول الله ورته وی چې د الله خزانه د دینم پراخي دي دا څه د دنیا خلق نه دي چې هغه مخصوص هاوسنګ سوسایټي جوړ کړي چې باندې کې صرف د سلو پلاټونو گنجائش شي یا پکې د زرو پلاټونو گنجائش شي یا پکې د 2000 پلاټونو گنجائش شي الله چې کم جنت تیار کړی دی پاغي کې د کربونو د کروڑونو د لامحدود بنگلو گنجائش ده ادنا جنتی تبا د دنیا په لس مقدار حصہ ملاویږي په جنت کې دغه تاسو د جنت د وسعت او د پراخوالي اندازه ولګوي نو په دې حواله سره نو د دې صورت په ظاهر ډیر زیات دي څومره چې تاسو وس کې دې شه دا صورت غلې او بیا خاص کر د رمضان په میاشت کې دا میاشت د عبادت او دا میاشت په الله باندې د ځان د بخلو دا درې څلور ورځې پاتې دي سوچ وکړئ سم پکې کړی دي قسم نه کړی داغه تدارک وکړئ او اعمال ته متوجه شئ نو قل هو الله احد وایا پیغمبره هو الله احد لفظ قل راوړی دی قل کې اثبات د رسالت دی قل وایا پیغمبره الله د پیغمبر په جواب باندې خلق ته توحید مسله بیانې نو د پیغمبر رسالت ثابت شو هو الله احد الله یو دی دې جمله کې توحید ثابت شو نو الله احد لا اله الا الله ثابت شو او د لفظ قلنا محمد رسول الله ثابت شو نو د دې اولنی آیاتنا د کلمې ډول جدونه ثابت شو لا اله الا الله محمد رسول الله قل دې کې بلې خبرې ته اشاره شوه چې الله تعالی همیش لپاره چې انسان په هدایت باندې راولي نو الله تعالی ډایرکټ د انسان سره رابطه نه کوي بلکې الله تعالی واسطه پیدا کوي نو د واسطې په ذریعہ باندې انسان په هدایت باندې راولي دا واسطه چې کله د نبوت دروازه کولا و نو دا نبی وو او چې د نبوت دروازه بند ده نو دا وسه دی امت څوک دی خدا بیا نه نو تاسو وایي نو د دې زمانه څوک دی خو مولا او عالم دې څنګه د پیغمبر نو وارث دی لہذا واسطی کا ضرورت ہے ہدایت داری کا اللہ نے نہ اخذ کی کا خبر یاد لگے اللہ چرتم دانه نہ کرے چې الله په خپل باندې انسانانو تراغله دي او خبره ورته کړې ده جو انسانانو دغه یې ماورینه ز خدای ما او دامه قدرتونه دي او دامه کارونه دي او مې باندې دا چې الله کړې ده او کدا سے الله کړي وي نو یو سره په دنیا کې کافر پاتې شوی وي لا چاکو پر نه کا ځکه چې الله په خپل راشه او خلک یې وی د چاکو پر کا به معنا خدا نه منل پدې کې راځي چې الله ځان پټ وساته راویلې کې څوک پیغمبر د قوم د جنس سره دی نو قوم وی چې دا څنګه خبره شو موت د یو کورنۍ او د یو قوم خلک یو او بیا ته پیغمبر جوړیږي او نبی جوړیږي او سب پیغمبر ستاسو څه ثبوت دی چې ته خدای را لګلې دا خبره په دې ځای کې راغله ځنه خلک وی دا پیغمبر ټیک پیدا په خدای را لګلې نوې ما ازونه وی نه دا څه په دې کې دا ځان نه لګي نو هغه مطالبه وکړه چې دا خدای دې په خپل مونږ ته وایي چې دا سره ما در لګلې دې مونږ یې وینو لکه موسی علیہ السلام په زمانه کې بنی اسرائیل وی ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة دا خدای به موږ مخامخ وینو او موږ ته به ووایي چې دا موسی مې درلېږلی دی او دا کتاب مې ورله ورکړو منو دی او چې خدای راته مخامخ نه ویلي والله که دې ومنو او دا خبره د مکې مشرکانو نبي کریم علیه السلام ته وکړه وی خدای دې راته ووایي ملایکه راولېږه اسمان نه دې ملایکه راشي هغه دې ووایي چې دا پیغمبر الله را لېږلی دی نو تاسو ته مې خبره کوله چې الله چې انسان په هدایت راولي نو پیغمبر را لېږي عالم را لېږي په خپله الله نه راځي
د دې وجه نه الله چېرته دنیا کې موږ ته ځان ښکاره نه کړ چې اوس په دې ښار ته راشي او چې راغونډ شي دا باجوړ زه خدای یم او ما ومنئ بیا څوک انکار نه کوي خو زه تاسو یو خبره کوم که دا خدای ښکاره راشي او موږ یې ومنو دا څه کمال دی دا نه دی ښکاره خو موږ هر شی منو ښکاره خو موږ دا پکې منو ځکه چې ایل ښکاره خو موږ دا استاد هم منو ځکه چې مخامخ ایلو کمال خدا دی چې دین نه ویني او پیغمبر وویل او ته بې ایمانه راوړې نو ځکه الله پیغمبر واسطه نو الله وایي خپل پیغمبر سم دا شم کولی چې په خپله راشم او خلکو ته ووایم چې انا الله احد زه الله یم یو یم خو دا زما عادت نه دی دا زما قانون نه دی زما قانون دا دی چې مخکنو قومونو ته مې پیغمبر را لېږلی هغه دا خبره کړې ده او دې قوم ته ستا په ژبه باندې کوم نو ول ته ورته وایه ته خپله ژبه مبارکه استعمال کا او اعلان وکړه چاته اعلان وکړه نو لفظ کل مقول او مقول له دواړه غواړي نو مقول خو الله احد دی چې دا ټکې ورته وایه خو چا ته وایه هغه محسوب دی نو په حسب د مقول له کې اشاره ده عموم ته چې ټول انسانانو ته وایه چې الله یو دی د دې وجه نه وروڼو زمونږ د پیغمبر ډېر خصوصیات دي او یو خصوصیت یې دا دی چې زمونږ پیغمبر عالمي پیغمبر دی ټولې دنیا ته راغلی دی مخکني پیغمبران رالو خو هغه د قومي انقلاب په تصور باندې رالو او زمونږ پیغمبر راغی خو د عالمي انقلاب په تصور باندې راغی پخوانو پیغمبرانو د قومیت تصور راوړ او په لفظ یا قوم سره خطاب وکړي یا قوم عبود الله اذا قال لقومه یا قوم عبود الله زمونږ پیغمبر په عالمي تصور دنیا ته راغی نو خطاب په لفظ یا قوم سره ونه کړ خطاب یې وکړ په لفظ یا ایها الناس سره قرآن هم دغه خطاب وکړ او نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې اول ښکاره دعوت شروع کړي او د خپلې کورنۍ نه سٹارٹ اخلي او آغاز کوي نو هغې ته وایي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ای خلکو دا کلمه ووایئ چې لا اله نو زمونږ پیغمبر تمام انسانیت ته راغلی دی نو قل ټول انسانیت ته ووایه هو الله احد هو ضمیر یې راوړ مرجع غواړي ضمیر د واحد مذکر دی نو لهذا مرجع یې نشته نو چې نشته دی نو بیا ضمیر شان دی نحویان وایي چې په کوم ځای کې د هو مرجع نه وي نو بیا به ضمیر شان وي او چې د هیه مرجع نه وي نو بیا به ضمیر حصه وي نو قل هو شان دا دی الله احد الله یو دی او ځینې مفسرین پکې دا خبره کوي چې دا الله په باره کې مخکې تپوس شوی دی کفارو کړی دی نو قل هو دغه مسئول عنه چې د هغې په باره کې تاسو تپوسونه کړي دي الله دی احد یو دی شریک ور سره نشته او دریم قول بعض علماو دا کړی دی علامه علوسی رحمه الله کړی دی چې د هو اطلاق په الله باندې دغسې کېږي بغیر د تعین د مرجع نه او بیا علامه علوسی او تفسیر مصري دا خبره ذکر کړې ده چې دا درې لفظونه راوړل شوي دي هو الله او ځکه چې انسانان په دریو حصو کې تقسیم دي صورت واقعي تقسیم کړي دي مقربین اصحاب المیمنه او اصحاب مشأمه نو مقربین هغه خلک دي چې هغې د ممکنات و ماهیت او حقیقت معلوم کو نو د ممکن حقیقت دا دی چې دا ذات حالکه باطله دی په درجه د ذات کې دا معدوم دی وجود پې زائد دی وجود په درجه د جواز کې دی او بل طرف ته حقیقت واجبي دی نو د هغه وجود په درجه د وجود کې دی یو د الله وجود دی یو د ممکنه وجود دی د الله وجود په درجه د وجود کې دی د ممکن وجود په درجه د جواز کې دی نو اصل وجود چې دی هغه وجود د الله تعالی دی او دا نور وجودات او موجودات دا په هغې په نسبت باندې کالعدم دي نو چې وجود حقیقي وجوبي او وجود ذاتي یو دی موجود ذاتي یو دی نو التباس نشته نو هو ضمیر الله تعالی ته مطلق سره کېدلی شي هو ضمیر دپاره د مرجع تعین هغه څه ضروري دی چې کله
چې کله التباس وي په مراجعو کې او چې کله التباس نه وي خبره خلاصه شوله نو هو الله احد. او دویمه طبقه چې کومه ده هغه د اصحاب المیمنه. نو اصحاب المیمنه چې دي دا هغه خلک دي چې دا الله مني او ممکن هم مني او الله په حیثیت د معبود مني او ممکن عام موجود مني. نو دا هغې دپاره لفظ د الله راوړو چې الله موجود دی خو دغې صفت د معبودیت دی. او بله اصحاب المشأمه چې هغې د الله سره شریکان مني نو د هغې دپاره لفظ د احد راوړو. صورت کې لفظ د الله او د احد دا جامع د ټول صفاتو لره. الله جامع د صفات ثبوتي لره او احد جامع د صفات سلبي لره. ځکه الله په معنا د معبود او د معبود سره به صفات لازم دي چې د معبود خو خالق وي او چې خالق نو خلق علم غواړي نو عالم وي او چې خالق او عالم هغه اراده غواړي نو الله به مرید. نو دغسې د علم د ارادې او د قدرت صفتونه د لفظ الله سره لازم دي. او احد لفظ دا استعمالیږي په هغه چا کې چې هغه تقسیم اجزاو ته نه راځي. واحد چې جزئیاتو ته تقسیم نه کېږي. احد چې اجزاو ته نو بسیط ذات ته ویل کېږي. د احد او د واحد فرقونه علماو ذکر کړي دي، یو په کلام ذکر کړی. نو احد بسیط ذات دی. نو لہذا د الله چې څومره صفات سلبي دي د هغې بنیاد په بساطت دی چې الله بسیط دی. الله ليس بعرض ولا جوهر ولا متحيز ولا جسم. الله جوهر نه دی، عرض نه دی، مرکب نه دی. نو الله احد. احد ټول صفات سلبي لره جامع دی. الله صمد. الله صمد دی. ټول مخلوق الله ته محتاج دی. دا دویمه جمله د دې مخکنۍ جملې لپاره دلیل دی او د راروانې جملې لپاره مدعا